د کائناتو د ستر ساختن تعالی په نامه د بشري ستر لارښود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوي توپه ستاسو درانه حضور ته په عنوان د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. دا چې علم او پوهه د انسان د همت او قوت هسکه شمله ده، نو له همدې امله دا ځل زه استاد نظام الدین همدرد د احساس ګوګل ټي وي چینل د لارې د انګلیسي ژبې ښوونیز بهیر په ډېره اسانه ساده پرمختللي توګه د لومړي ځل لپاره په پښتو خوږه ژبه ستاسې حضور ته په مسلسل ډول وړاندې کوم. دا چې د علم او پوهې په ښوونیز سفر کې 14 کلنه تجربه په تدریسي برخه کې تر 2023 کال پورې په اپلاین توګه په افغانستان او پاکستان کې په مختلفو پوهنتونونو، انسټیټیوټونو، اکیډمینو، کالجونو او ښوونیزو بنسټونو کې لرم، نو دا ځل د ډیرو دوستانو، زده کوونکو، محصلینو، اداري کارمندانو په غوښتنه غواړم چې په آنلاین توګه د انګلیسي ژبې ښوونیز بهیر ته ادامه ورکړم چې تر څو ستاسو هیلو او ارزوګانو ته په ښه توګه رسیدګي وکړم. نو خوږو دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې د انګلیسي ژبه په لږ وخت کې په اسانۍ سره بغیر د ګرامر، سپیلنګ، انډیویژوال ورډز، ډیفینیشن او د ډېر مطالعه نه کولو سره یاد کړئ، نو تاسې زموږ سره په دې انګلیسي لرننګ لینګویج پروګرام کې اشتراک وکړئ چې تر څو زموږ نور ویډیوګانې تعقیب کړئ او تاسو زموږ سره مخکې تګ وکړئ. نو اوس راځو چې څرنګه کولی شو چې انګلیسي ژبه په اسانۍ سره په لږ وخت کې او په علمي توګه زده کړو. انګلیسي خو هر څوک په هر ځای کې زده کوي، خو موږ وایو چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې او په علمي توګه زده کړو او په روانه توګه زده کړو. نو وایو خوږو دوستانو، ګلالي زده کوونکو چې له ما سره د خپلې 14 کلنې تجربې یو څو قوانین دي چې هغه 6 قوانین دي. په دې 6 قوانینو سره خبرې کوو او بیا به انشاءالله په خپلو درسونو کې یو ثابتو، خو اوس پې ډېره لږه تشریح کول غواړم. لومړی قانون موږ سره دی چې سپیلنګ یعنی لغات حرف په حرف یا توري په توري مه زده کوئ. که چیرې تاسې لغات حرف په حرف، توري په توري د لومړي وخت نه زده کوئ، نو د انګلیسي ژبې لغات لږ نه دي، 100 نه دي، 1000 نه دي، لک نه دي، 10 لکه نه دي، 100 لکه نه دي، دا ډېر دي. او په یو ثانیه کې تقریبا 3، 4، 5 لغاتونه په دنیا کې نوي کشف کېږي، ولې چې دنیا ډېره په تیزۍ سره روانه ده، دنیا ډېر کار کوي. نو دې لپاره موږ نشو کولی چې ټول د انګلیسي ژبې لغاتونه په ابتدا کې په سپیلنګ سره یاد کړو. د دې لپاره موږ په دې قوانینو باندې کار کوو او مخکې تګ کوو. بیا وایو دوستانو چې څنګه کولی شو چې د انګلیسي ژبې لغات زده کړو، خو یو خبره دلته په یاد کې ځان سره وساتئ چې ډونټ لرن انډیویژوال ورډز یعنی انفرادي لغات مه یادوئ. یو لغات چې په هر ځای کې تاسو چیرې ګورئ او هغه لغات یادوئ، بغیر د دې نه چې تاسو کم کنټیسټ، بغیر د دې نه چې تاسو کوم کتاب کې کتلی وي، تاسو کوم یوزج استعمال کې کتلی وي او تاسو سره د هغې کومه خاطره پاتې شي، نو تاسو هیڅکله نشئ کولی چې لغات یاد کړئ. کولی شئ چې لغات یاد کړئ، خو لغات نشئ کولی چې د ډېر وخت لپاره وساتئ. زمونږ تفاوت، زمونږ فرق د نورو تدریسینو سره به دا وي چې مونږ سره د دې چې لغات یادوو، خو په دې فکر کې هم یو چې لغات څنګه وساتلی شو. بیا وایو دوستانو چې ډونټ لرن سټرکچر یعنی سټرکچر، ساختمان، فرمول مه یادوئ. که چیرې تاسو سټرکچر یادوئ، وایي چې ځان سره سبجیکټ پلس ورب پلس پلانا پلانا پلانا، که داسې تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کړئ ټکي په ټکي او سټرکچر په سټرکچر، نو د امکان نه که بهر نه وي نو ډېره به سخته وي. نو له دې لپاره دوستانو ستاسو څخه هیله کېږي چې تاسو د سټرکچر د کریټینګ لپاره، د ایجاد کولو لپاره طریقه یاده کړئ چې انشاءالله زموږ په راتلونکو درسونو کې به هم په دغه باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو چې موږ سټرکچر کریټ کړو، څنګه کولی چې موږ د یو ټینس لپاره، د یو بلې موضوع لپاره یو سټرکچر جوړ کړو. بیا وایي دوستانو چې ډونټ لرن ډیفینیشن، تعریف مه یادوئ. دوستانو که چیرې تاسو ته سپیلنګ یاد نه وي، که چیرې تاسو لغات ونه لرئ او که چیرې تاسو سټرکچر یادولی نه شئ او یاد نه وي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې ډیفینیشن یاد کړئ. تاسو به ډیفینیشن یعنی تعریف داسې یادوئ لکه حفظ په شکل کې. تاسو د قاریانو په شان که حفظ کول غواړئ، نو انګلیسي انساني ژبه ده،
موږ نه غواړو چې موږ انساني ژبه ټوله ټکي په ټکي حفظ کړو ولې چې ډیفینیشن کیدای شي تفاوت ولري فرق ولري که چیرې تاسو یو هوټل ته لاړ شئ او څو ملګري یاست او تاسو په هوټل کې خوراک وکړئ نو کیدای شي یو ملګری ووایي چې دا خوراک داسې و بل ملګری ووایي چې داسې یعنی یو ملګری ووایي چې مرچکۍ پکې زیات دی بل ملګری ووایي چې غوړي پکې زیات دی بل ملګری ووایي چې مالګه پکې کمه وه بل ملګری ووایي چې مالګه پکې زیاته وه نو کیدای شي د هر چا خپل ډیفینیشن وي هر څوک وکړی شي چې خپل ډیفینیشن او خپل تعریف بیان کړي نو دې لپاره دوستانو چې کله موږ د تعریف جوړېدلو لپاره برابر شو بیا به موږ خپل تعریفونه جوړو اوس وخت دپاره موږ فقط څنګه کولی شو چې سینس واخلو او موږ د یو موضوع نه نظر واخلو د نظر د یادېدو لپاره به موږ په تعریف د جوړېدو باندې کار کوو بیا وایي دوستانو چې ډونټ لرن ګرامر مه زده کوئ یعنې ګرامر یا فنون د ژبې مه زده کوئ که چېرته تاسو ګرامر زده کول غواړئ دوستانو نو د ګرامر دپاره موږ سره ډیفینیشن ته ضرورت دی د ګرامر دپاره موږ سره سټرکچر ته ضرورت دی د ګرامر دپاره زموږ باید لغات یاد وي د لغاتو دپاره زموږ باید سپیل یاد وي نو دې دپاره دوستانو موږ وایو چې ګرامر مه زده کوئ تر هغه وخته پورې چې کله زموږ د ډیفینیشن طریقه یاده شوه کله زموږ د سټرکچر طریقه یاده شوه کله زموږ د لغاتونو یادولو طریقه یاده شوه کله زموږ سپیل یاد شو نو بیا به د هغې نه وروسته دوستانو موږ په ګرامر باندې کار کوو او په بهترینه توګه سره به موږ ګرامر وایو بیا وایي دوستانو چې ډونټ سټډي الاټ ډېر زده کړه مه کوئ ډېره مطالعه مه کوئ که چېرته تاسو د رواشناسۍ لحاظه د سایکالوجي له لحاظه او تاسو په ښه محیط کې او په ښه طریقه سره په ښه توګه سره سټډي ونه کړئ درس ونه وایئ نو کیدای شي وایي هندو ستړی او خدای ناراضه تاسو به ډېره سخته خواري کړې وي تاسو به ډېر ستړي شوي یاستئ خو تاسو هیڅکله نشئ کولی چې په اسانۍ سره زده کړه وکړئ دا چې انګلیسي او بین المللي او نړیواله ژبه ده او دې لپاره ډېر کار شوی دی زمونږ ملتونو بالخصوصا زمونږ د پښتنو ورونو لپاره ډېر کار نه دی شوی وروسته د دې چې ما ډېر آفلاین درسونه ورکړه د آفلاین درسونو نه وروسته داسې مې وګڼله د دوستانو په هیله باندې د خوږو زده کوونکو په هیله باندې چې زه کوشش وکړم چې نورو دوستانو ته چې زما سره نږدې نه دي او هغه دوستان چې له موږ سره نشي کتلی زموږ سره په آفلاین درس کې برخه واخلي نو د دې دوستانو دپاره ما آفلاین درس د شروع هلې ځلې وکړئ دوستانو اوس موږ وایو چې وټ شوډ ټو ډو نو څه وکړو سپیل مه یادوه لغات مه یادوه ګرامر مه یادوه تعریف مه یادوه زیات درس مه لوله نو څه وکړو آیا پچکارۍ لرئ شربت لرئ ګولۍ لرئ نه وټ شوډ ټو ډو نو څه وکړو اوس وایو چې وټ شوډ ټو ډو نو موږ سره فقط یو کی فرمول دی چې هغه فرمول جست لرن د رولز فقط اصول زده کړئ هاف ډیسایډډ پلان او قاطع تصمیم ولره اینډ ګیو د ټایم او وخت ورته ورکړه and be patient او صبر وکړه حوصله ولره نو کله چې ته حوصله ولرې ته کیدای شي ورسېږي که چیرې ته غواړئ چې د غره بره څوکې ته وخیژې نو دې دپاره ته قدم واخله د قدم دپاره ستا انرژي پکار ده او د انرژي دپاره ستا امید او هلې ځلې پکار دي ته کولی شي چې د غره څوکې ته ورسېږې همداسې ته کولی چې خپل امیدونو ته ورسېږې نو که چیرې تاسو زموږ سره د انګلیسي ژبې زده کول غواړئ همدا اوس در سره دا ویډیو لایک کړئ او که چیرې تاسې زموږ سره په دې چینل کې نوي یاست زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ په څنګ کې ورسره د ټلۍ نشان کلیک کړئ چې تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت سره در ورسیږي